الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. زمال اسلام معزز مؤمنان ورنا وخيندو دو جمع په اعمالو کې اولنې عمل او عبادت موږ تاسو په خبره شروع کړې و چې هغه قیام الليل او د شپې عبادت او بندګي ده. اولاد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بندګي او د مخکنو انبیاء علیهم الصلاة والسلام او د صحابه کرام عملو د دې عبادت اولنۍ فائدہ د مؤمن مسلمان د فراغه ده چې دې بندګي ول انسانان الله رب العالمین دوی ته جنت ورکي او د مؤمنانو ته د جنت زیره ده. نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ فرمایلی و جنت کې څه بالاخانې دي او ډېر ښکلي او مزیدار دي کې یو سړی بهار کینی نو دا بالاخانه دننه ښکاري، که دننه کینی بهار ته هر څه ښکلي ښکاري. لکه یو سړی په یو دوپوړه کې یو ماڼۍ یو بلډینګ کې ناست وي. صحابه کرام پوښتنه وکړه: د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا بالاخانه او ماڼۍ د چا دپاره دي؟ دا الله د چا دپاره تیارې کړي؟ نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایلي وای دا درې قسمه خلکو دپاره تیار دي. یو هغه خلک دي چې هغې په خپلو ژبو کې نرمي کوي، لقنت په ژبه کې نشته دی، سختي په ژبه کې نشته دی، د مسلمان سره په ښه رویه او ښایسته رویه باندې ملاویږي. او دویم دا د هغه چا دپاره دی چې هغې طعام ورکوي محتاجه خلکو ته. یو سړی غریب او مسکین دی، یتیم او کونډه ده، دا طعام رخلي او د هغه په خوله کې ږدي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم درېیمه خبره دا وکړه: وصلوا باللیل والناس نیام. دا جنت د هغه چا دپاره دی، دا کوټې د هغه چا دپاره دي چې هغې د شپې عبادتونه کوي په داسې حالت کې چې انسانان ویده دي، خلق په غفلت باندې دي، خلق خبر نه دي، هغه په خوبونو کې دي او دا مؤمن راپاڅېدلی دی او دا د الله رب العالمین بندګي کوي، د الله عبادت ته ولاړ دی، الله رب العالمین ته خپل ضرورتونه پیش کوي. د دې خلکو دپاره الله رب العالمین د جنت زیری ورکړي. زما د اسلام معزز مؤمنانو ورونو، دنیا ژوند ډېر معمولي او لږ دی، ډېر کوتا او کم دی. باید موږ او تاسې د جنت دپاره تیاری وکړو. او جنت دومره یو عجیبه کور دی، دومره یو ناشنا کور دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: الا ان سلعة الله غالیه، الا ان سلعة الله الجنه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای: د الله تعالی سودا ډیره قیمتي ده. او به وی د الله رب العالمین سودا هغه جنت دی. الله چې مؤمن مسلمان سره بیع شرا کوي، موږ او تاسې دکاندار ته پیسې ورکوو، واپس چې دین اخلو مقابله کې الله رب العالمین ته موږ بندګۍ عبادتونه وړاندې کوو، الله د هغې بدله کې جنت راکوي. دی اولنۍ فایده او عظیمه فایده ده. الله دې موږ تاسې کې دا عبادت عملي کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.